اوس پکې رڼا ته اوس د امن شمع بلې دي. په کابل ښار کې د دشت برچي الکترونیکي تذکرو ویسانګې د روان 1404 کال پیل تر اوسه 3,000 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د دې ویسانګې عمومي مدیر بسم الله محمدي وایي چې په ورځني ډول شاوخوا 200 غوښتونکي دې څانګې ته مراجعه کوي. د دشت برچي د الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې ته په ورځني ډول د 200 په حدود کې مراجعین مراجعه کوي. د روان 1404 هجري شمسي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې مو 3,000 هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمات وړاندې کړي دي. د هغې له جملې څخه 1,000 هیوادوالو ته نوي الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي او پاتې 2,000 هیوادوالو ته له ویش وروسته خدمات وړاندې شوي. ښاغلی محمدي همدارنګه زیاتوي چې په دې ویسانګه کې د نویو الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره تر ویش وروسته خدمتونه هم فعال دي. په یاد مرکز کې له ویش وروسته خدمات هم فعالیت کوي چې په 4 برخو کې خدمات وړاندې کوي. لومړی هغه تذکرې چې ورکې شوي دي یا ماتې شوي دي او یا سوځېدلې دي د مصنع تذکره ورته ویشل کیږي. دوهم هغه غوښتونکي چې د هغوی تذکرو د اعتبار نیټه پای ته رسېدلې ده هغوی ته تذکره تجدید یا نوي کیږي. دریم نوي زیږېدلو ماشومانو ته تذکرې ویشل کیږي. څلورم د ودونو ثبت ترسره کیږي. د الکترونیکي تذکرو د ویسانګې ته ځینې راغلي هیوادوال له مراجعینو سره د کارکوونکو له چلند په کاري بهیر کې له نظم او چټکتیا څخه خوښ دي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. دا خو د یو انسان هویت دی چې دی ثابتوي چې دی د دې ملک اوسېدونکی دی، د دې قانون په ځان باندې تطبیقوي، د دې قانون ته احترام لري، د ملک ته احترام لري، د خاورې ته احترام لري. په خاطر باندې تذکرې اخلي. ټول هیوادوالو ته دا پیغام لرم چې هر سړی دا تذکره واخلي، دا د افغانستان هویت دی، دا د هویت ثابتوي، دا د وطن سره مینه ثابتوي، دا افتخار کوي چې زه د دې وطن اوسېدونکی یم او دا تذکره اخیستل په هر سړي باندې دا فرض عین دی باید تذکره واخلي. د یادولو وړ ده چې د الکترونیکي تذکرو ویسانګو او ولایتي ریاستونو ته د طبیعت تذکرو د ځینو اصلاحي خدمتونو د صلاحیتونو په تحفیظ او د میوند بانک څانګو په رامنځته کېدو هیوادوالو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. اوس د دې وطن سیمې له هر یو لورې ښکلې